شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخښونکی او مهربان دی. ډېر خوندور پروګرام دی. مونږ پروسه کالون په دې پروګرام کې شریک شوي او سږ کال بیا ډېره مننه کوم د هوښیار خان د عارف حسین په زړه راغلي ولایت ته وایي چې راځئ په ما خامخا به راځو. زموږ د دې محفل ډېر ګران صدر سردار علي لالا چې الله راته مړ ژوند دی کړی دی، ډېر خوشحاله شوم چې ته محفل کې ووینم. څه وخت چې بیمار شو او د سر راغله نو یقین وکړه که دا مې په ذهن کې و چې سردار علي لالا به بیا راځي او موږ سره به په محفلونو کې کښېني. الله دې راته لري. بل زموږ د دې محفل مشر مېلمه پجي ګل پجي چې په دې ړندو سترګو کډي په کډي ګرځي د دې ژبې خدمتګار دی، بنجاري دی. الله دې راته لري. ډاکټر شیرین صاحب راغلی دی، د هغه ډېره زیاته مننه کوم. په ډېرو پروګرامونو کې موږ سره یو ځای شوی دی او ملګري خو تقریبا دا چې پټي پاتې دی. سردار علي لالا دی، نوروز ماما موږ سره ناست دی. نوروز ماما به محفل نور ښکلې کوي. ډېره زیاته مننه کوم. ډېر د کار سړی دی، د کار بابا دی. الله دې راته لري. په دغه نننی پروګرام کې په کوم مناسبت دی نو دا د امیر نواز بابا خدای بخښلي 14 اګست د هغوی د وفات ورځ